د ایلیمنٹ اف انټرست موږ مخکې خبره کړې وه چې دا پکار دی په اسمبلی کې هم پکار دی او په کلاس روم کې هم پکار دی لکه په خپل یو خاص فنکارانه انداز سره چې زمونږ هغه ټیچنګ لرننګ پروسس هغه متاثره نه شي بلکې هغه سټرینتن شي هغې ته طاقت میلاو شي او دا ماشومان چې کوم دی دا انرجایز شي په دوی کې انرژي او توانایي راشي نو نن ګوره داسې خبره ده که تا ته څوک وایي چې یاره په میږي باندې مضمون ولیکه نو داسې نه ده چې ته به چېرته په کتاب کې ګرځې او چېرته رټه مټه به ګورې صحیح ده او مطلب هغه څیز به یا یادې یا به دې یاد کړي د طوطي په شان دی نو دا دې څیز چې کوم دی نو مونږ تباه او برباد کړي وو بلکې کم تخلیقي صلاحیت والا لیکوالان او کم نابغه او مطلب دا دی چې یاره داسې لیجنډ رائټرز چې کوم دي هغه د خپل معاشري استادانی په دې خپل معاشره کې چې کومه خامي چې کوم دی نو دوی ته په نظر راځي نو هغه ډېر په فنکارانه طریقه باندې دی په خبره پوه هم نه شي او ده ته چې کوم دی نو سبق میلاو شي به هر حال لکه په دې کې یوه خبره ده چې ښه رائټر د مطلب مې دا دی چې تم ښه رائټر جوړ شه چې ښه رائټر د هغه څیز اوریجنلي هغه اصلي هغه نقل دی د هغه خپله مشاهده هغه خپله کتنه کړي او مطلب دا دی چې خپل یو امپریشن یې اخیستی او د هغه خپل امپریشن چې کوم دی نو اظهار کوي نو نن مونږ چې کوم دی نو په میږي باندې د غني بابا نظم هغه تاسو ته وایو خو دا د دې یو څو زاویې دي یو خو ګوره دی په لفظونو کې تصویرونه جوړوي لکه په لفظونو کې تصویرونه ستا په وړاندې به چې کوم دی یو مووینګ پکچر دا تصویر به حرکت کوي لکه ستا په وړاندې به ته به وایې چې دا کار زما په مخ کې کېږي بل پکې دا خبره ده چې دی به میږي یادوي خو د میږي په شا به نور د دې معاشرې کردارونه چې په د هغوی خامیانو ته به یې ډېر په ښکلي انداز باندې چې یو طرف ته به ته هم خاندې بل طرف ته به د ډېر سزده هم کې نو ګوره میږي ته وایي که نه لکه تاسو سوچ کوئ او دا نظم هغه په جیل کې لیکلی دی مطلب میږیان به راتله سوړي وې ده به ورته دانې مانې اچولې خوراک مراک به یې ورته اچو نو په دې باندې سوچ کو ډېر غټ غور او فکر یې کړی دی نو پکار دا ده چې دغه غور او فکر دا تاسو ته هم میلاو شي نو وایي چې یاره اوږد کاروان ستا ګرم روان وي اوږد کاروان ستا ګرم روان وي سم په قطار قطار لکه اوښان وي په هله هله په منډه منډه لمر درله وسوه لنډه بربنډه لکه دی چې کوم دی نو دغه شان دی خوشی په خوراک پسې لکه د سپي هسې خوله کې وړل کړي او د پلټنې په شان په پریډ تلل کړي ګوره دی د پلټنې په شان بالکل لکه بعضې خلک داسې یي که نه چې هغه د حکم تابع که فرض کې یو کار کولي هغه نه کوي یاره وایي ما خو دا کار کوم صحیح ده که نه یو کار د کول وي لکه اوس مثال په طور باندې یو مریض دی مري ډاکټر به څه وایي چې زه مونځ کوم یا ډاکټر به څه وایي چې زه پیریډ اخلم نه ول دا کار دی دا وکړه دا خو ایمرجنسي ده نو لکه مطلب دا ده چې دا داسې په پریډ تلل او ته خامخا وایې چې یاره چېرته د خیر کار مې ونه کړی نو دا دې طرف ته اشاره ده لکه د سپي هسې خوله کې وړل کړې او د پلټنې په شان په پریډ تلل پې د مرهټي په شان هم غل هم نرې ګوره داسې څوک چاته وایي چې ته نر سړی خو غلې نو دا مرهټي چې کوم دی دا هم داسې دي په هندوستان کې یو قوم دی که نه هغه احمد شاه ابدالي راغلی او هغوی ولې شکست ورکړ او دوی خو دا خلک په دغه راغستی وو د مرهټي په شان هم غل هم نرې او په حکم کلک روان د خپل افسرې د خپل نظام تابع لکه انګریز چې کوم دی د خپل نظام تابع دی د انسانیت خیال ساتي یا نه ساتي خو لکه د خپل نظام تابع لکه انګریز په زړه مضبوط مړنې لکه چنګیز څوک تاتاري وو دا خلک یې راجمع کړی وو مطلب دا دی یو سلطنت یې جوړ کړی بیا د ده نوسۍ او هغه نوسۍ چې کوم دی نو د بغداد خلافت چې کوم دی تختو ته راج کړی وو په 1258 کې لکه د مسلمانانو چې کوم خلافت و بنو عباس هغه چې کوم دی نو د هغه دړم تختی کړی وو هغه یې برباد کړی وو نو دی دا وایي چې یاره په حکم کلک روان د خپل افسرې د خپل نظام تابع لکه انګریزي او په زړه مضبوط مړنې لکه چنګیزي دی چنګیز چې کوم دی نو دومره مضبوط سلطنت جوړ کړی چې د مسلمانانو سلطنت چې هغوی بېکاره شوي هغوی کې خراب خویونه پیدا شوي هغوی چې کوم دی نو اسلام پرېښی د اسلامي تعلیمات یې پرېښي و کریټیویټي یې پرېښې وه کریټیکل تھینکینګ یې پرېښي و سیلف ریفلیکشن یې پرېښی و انډیپینډنټ انکوایري پرېښې وه
نو ځکه چې کوم دی نو هغوی د دې تاتاریانو د هلاکو خان چې کوم د چنګیز خان وسیع د هغه د لاسه چې کوم دی تباه او برباد شوی. نو دلته دغه خبره ده. اوس بعضې خبرې داسې دي چې دا خاص د دې میږي سره دي، خو دا بعضې خلک بعضې خبرې په دې میږي کې داسې دي چې د بعضې زموږ د معاشرې د کردارونو سره تعلق ساتي. نو ملا لچکداره نری لکه لښتۍ لري، خوله د ګلډانګ هسې خپې پتپتۍ لري، وجود دې درې بنده او شپږ دې خپې دي، نری نروچ کې دي کږې وږې دي. دا خو د ده خبره ده. او لاسدار خبره ده په معاشره کې، زمونږ په معاشره کې کرداري د پیدا کولو آفت او د جمع کولو بلا. ګوره زمونږ د ټولو نه غټ خراب خوی دا یو دی، پیداګیر کو پیداګیر د پیدا کولو آفت او د جمع کولو بلا. لکه د شوم خخوي ځمکه کې واړه دنیا. ګوره یو سړی دی دغه شانې پیسې جمع کوي، رشوتونه اخلي، حرام مال خوري، خو ایسته مړ شي او هغه بچي نه اهلی، هغه راشي او هغه مال ورته تباه او برباد کړي. بس په نورو مطلب دا دی خیر کې خور نشي. نو لکه دا اوس یو کردار دی زموږ د معاشرې چې د پیدا کولو آفت او د جمع کولو بلا. لکه د شوم خخوي ځمکه کې واړه دنیا په هیڅ هیله نه کړې، لړم خورې مار خورې، ته د مچو ډمبرو ترسکونه چار خورې او د سبا فکر کوي. د سبا فکر ته سره ډېري د سبا فکر کوي، لوی فلسفي مستی خندانه کې پخنې صوفي. مطلب دا دی چې بعضې سړی که نه لکه داسې بورینګ غونته کې پرسنالټي مستی او خندا او لکه د خندا خبره او د انټرسټینګ خبره او انټرسټینګ چرته دا خبرې مبرې پکې نه وي. نو مستی خندانه کوي پخنې صوفي یو. او اصل خبره څه ده؟ هغه ده اصل د دې زمونږ د معاشرې داسې کردارونه دي چې هغه یو قدم هم بې غرضه نه دي. خپل غرض کوي، د خپل غرض دپاره قدمونه اخلي، د خپل غرض دپاره د ده چې کوم دی نو هر قدم چوتېږي. د معاشرې د خلکو د انسانانو د فلاح و بهبود دپاره قدمونه چې کوم دی نو هغه نه چوتېږي. نو یو قدم نه اخلي ته بې غرضه، رب دې مو وساتي د دې مرضه. بس د خوراک د غمه لیونې ګرځي مدام، ته یې د هیرس بنده، ته یې د خېټې غلام. بس ټول کار دې دغې طرف ته دی. او ستا طبیعت د قارون، دا قارون هم چې کوم دی نو په مال دولت ډېر مین و. ستا طبیعت د قارون د خزانو شوقي، مین په هره میوه د هندوانو شوقي. او دا اوس چې کوم دی د میږي سره تړلې خبره ده، دا مخکې چې را روانه ده. داسې په دوړه ځغلې لکه بګۍ، اچې د چرګې هسې سپین یاګۍ. په لفظونو کې تصویرونه دي ډېر زبردست. او بله یوه خبره دا ده چې یاره اوس دلته د زمري سره هم دی، خو یو کردار هم داسې کیدی شي. وی ډېر استکارې ته خو لامبوکې نه وې، په مړ زمري ورځې ژوندی مولخ نه وې. ګوره دونه هوښیار یې چې ستا هر یو کار چې کوم دی کوم ځای کې تا ته خطر یې هغه کار نه کوې. خو مطلب دا دی اوس مثال مړ زمری دی، مړ زمری څه ویلی چې دی پې ورځي دی ایسته چې کوم دی ټول میږي پې راټول شي او دا ټول وجود وله وخوري. نو بیا څه وایي د کل جهان صفایي ستا په ټیکه ده او ستا نوکري په ماجین په امریکا ده. اوړی او جمع هاړ په شکال ستا دغه لار وي او دغه خیال. پیدایش نه واخله تر د مرګي، د پیدایش نه واخله تر د مرګي، تل د غټ لنډ لاندې کوي زبېرګي. بس غمونه دې په دې خپل سر باندې راچولي. صحیح ده؟ نو ته پیدایش نه واخله تر د مرګي، تل د غټ پڼ لاندې کوي زبېرګي. نه دې پوره کړه او نه موړ شوې، نه دې پوره کړه او نه موړ شوې، اوږې پیدا وې او اوږې زوړ شوې. تاکې خبرې ډېرې دي زما خوښې، خو هېڅ مستي نه کوې په زړګي یخې. خندا مندا نه کوې، د خندا ایلیمنټ اف انټرټینمنټ او ایلیمنټ اف انټرسټ په دغه کې نشته. بس په منډه منډه یې تول او ګډا نه کوې، بې د خوړلو څکلو بله سودا نه کوې. خدای وایي چې یاره بیا هم در پکې څه کمال شته، خو زما خوښې ته نر بهادرې ته، خو زما خوښې ته نر بهادرې ته په دې وړوکې وجود یو شعر ببرې ته. مطلب دا شو که فرض که په تا کې دا شی نه وی که نه، دا بې د خوړلو څکلو چې ته بله سودا نه کوې، دا شی در پکې ښه نه دی، نور ښه نور دا دغه دی ټیک دی. او بیا په اخره کې وایي چې په ما چک مه لګوه که زما یارې، الله دې درکړي دانې بېسیارې. ګوره دا تا ته چې دا دونه حریصې او ته چې دا دومره ګریډ یې، دومره لالچي، نو دا در سره څه شته نه که نه. خدای دې دله ډېرې دانې درکړي چې د دې هر څه نه په غلاره کښېني، چې لږ دغه در پکې راشي، لږ ښه خویونه در پکې پیدا شي چې د دې لالچ نه او د دې دغه نه چې کوم دی نو ته راوګرځې. نو داسې قسمه څیز چې کوم دی نو د ماشومانو ته ویل دا ځکه ضروري دي چې په دوی کې دغه کریټیویټي پیدا شي، په دوی
دوی کې کریټیکل تھینکینګ پیدا شي، په دوی کې سیلف ریفلیکشن، لکه په خپل ځان باندې غور او فکر کول، په خپل کار باندې غور او انډیپندنت انکوایري، چې کله مطلب دا دی چې مونږ خلک دغه کړی دی، مونږ د دوی ذهنونه تړلي دي، تعلیم ورته لګولي دي چې ذهن کار نه کوي، بس په رټو مټو مخته کړي دي. مطلب دا دی کله ناکله زمونږ سیلیبس هم په دې رنګ باندې وي که نه، خو مونږ غواړو په خپله انډیویژوال کیپیسټي کې دا غواړو چې یاره په دې ماشومانو کې صلاحیت پیدا شي، خپله مشاهده کوه، خپل ابزرویشن کوه او کریټیکل تھینکینګ ډیولپ کوه، کریټیویټي په ځان کې پیدا کړه او انکوایري چې کې د یو شي باره کې چې معلومات کې نو هغه آزاد کوه، هغې کې د چا غلام کېږه مه چې د چا نه به تپوس کې د بل اوږه پسې به چې کوم دی میاشت نه څاري، بلکې خپل سوچ ته شته که نه الله تعالی ته صلاحیت درکړی، الله تعالی د عقل او فکر غور او فکر صلاحیت درکړی، د هغې نه کار اخله که نه. هغه خو درته قرآن ویلي دي که نه چې یاره تاسو د تفکر نه کوئ، افلا تتفکرون او افلا يتدبرون القرآن افلا تعقلون، دا عقل نه کار نه اخلئ. نو دا خو د قرآن حکم دی چې د مونږ داسې چل کړی، مونږ هر څه کوو خو هر هغه کار ته زمونږ لاره بند دی چې په هغې کې دا خبرې کریټیکل تھینکینګ زمونږ په دې خپلو ماشومانو کې ختم شي او دوی کریټیو نه شي، مطلب تخلیقي صلاحیت پکې پیدا نه شي. چېرته آینسټاین او چېرته جابر بن حیان او چېرته ابن الهیثم او چېرته نیوټن دا په دوی کې پیدا نه شي چې چېرته دا تسخیر کائنات وکړي، صحیح ده؟ نو دا خو پیدا کېږي، خو دې له مایند سیټ غواړي. مایند سیټ څه غواړي؟ آزاد مایند سیټ غواړي، غلامانه ذهنیت نه غواړي، آزادانه ذهنیت غواړي، صحیح ده؟ نو یو قدم ناخلي ته بې غرضه، رب دې مونږ وساتي د دې مرضه.